احمد ابا ولسوالي د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ختیځ لور ته په شاوخوا 7 کیلومترۍ کې پرته ده. د دې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي پښتانه او په قوم احمدزي دي. موږ غواړو په دې پروګرام کې تاسو ته د دې ولسوالۍ د خلکو د رواجونو او جرګو په اړه معلومات وړاندې کړو. نرخې چې ده پوخ ده، څله پیاوړی ده او تیږه یې درنه ده. دا د دې چوترې نه د الفاظ وتلي دي. د زیارتو کې به میلې کولې، د سغونډیو کې به میلې کولې، آسان به وو، ډولونه به وو. دا سړی جګېږي خیښي کوي، هغه ته وایي چې وروره خیښي به ما په تا باندې نوم واچو چې 4 لکه روپۍ ده، خو زه تا ته در کوم 6 لکه روپۍ. پکتیا د مرکو او د جرګو وطن ده. نو تاسو به د دې وطن د خلکو د پخوانیو دودونو په اړه باندې معلومات واورئ او دغه راز به چې د پکتیاوالو جرګې څنګه وي په دې اړه به معلومات ترلاسه کړئ او دغه راز ځینې هغه رواجونه چې په پکتیا کې موجود دي دغه خلکو کلیوالو سپین ږیرو څخه به واورئ. جرګې مرکې خو کوایي د پښتنو په دا خټه کې رانغښتې دي. تر اوله دغه جرګې دي او مرکې دي تر دا اوسه پورې. بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې د احمدشاه بابا له وخته چې وي، احمدشاه بابا په خپله د یوې جرګې له طرفه واک ته ورسېده. د هغه نه تر دا اوسه پورې جرګې ماشاءالله په ډېر ښه روان سر روانې دي. دا جرګې په درې برخې لري. یو ابتدایه جرګه ده، مرکه ده، یو متوسطه ده، یعنې منځنۍ، یو لویه جرګې دي. دلته ډېرې جرګې کېږي. کله د چوتره باندې کېږي، د احمد ابا په چوتره باندې، او کله کله بیا داسې زیاتره وخت په دې حجرو کې کېږي. د جرګې زیاتره وخت په حجرو کې کېږي. نو کله چې دغه وړې جرګې، وړې مرکې، یعنې د یو کور تر منځ یو کلي کې یو وړه خبره بیا هغه په د ابتدایي شکل باندې حل کېږي. خلک راځي، د مشران راځي، سره کېني، په هغه کې حل کېږي. بیا کله کله لوی د قام په سطحه باندې، هغه د قام په سطحه باندې حل کېږي. بیا کله کله لوی جرګې راځي چې هغه د قومونو په سطحه وي. په ټولو قومونو کې دا جرګې مرکې شته. په احمد ابا، په احمدزویو کې، په توتاخیلو کې، په منګلو، زدرانو کې، ټول کې شته. خو لږ څه ورته والی مختلف دي. دغه کړنې او پرېکړې لږې مختلفې دي. دلته موږ چې کوم شاهدان یو، ډېرې جرګې سوي دي، اته لویې جرګې هم دلته سوي دي او وړې جرګې هم سوي دي. کله ما چې ویلې په کلي کې چې وړه خبر راشي، وړو خبرو باندې حل کېږي. کله بیا چې دا وړه خبره ونه منل شي، بیا منځنۍ جرګې ته هم ځي. بیا که هغلته ونه منل شو، لویې جرګې ته لویږي. لویې جرګې بیا فیصله کولی شي. په احمد ابا کې، د احمد ابا په چوتره کې زیاتره وخت داسې حیرانوونکې پېښې هم سوي دي. مثلا یو قام کې یو چا سره ظلم سوی ده، هغلته حل سوی نه ده. بیا هغوی یو پسه راوستلی ده، په د احمد ابا په چوتره باندې حل کړی ده. دا په دې معنا چې لکه موږ ته یې چې وسیمه راوړي چې له ما سره ظلم کېږي او تاسې د ما غم وخورئ. بیا د دا پسه حلال کړی یې که حلال کړی نه ده، څوک پرې ورغلي دي، بیا حلالې ته نه ده پرېښی. نو دا پسه یې بېرته ورکړی ده چې ته د پسه بوځه او موږ د تا په اړوند باندې غور کوو سره. او چا چې حلال کړی دغه بیا حلال سوی ده. بیا چې کله دغه پسه راوستول سوی ده، بیا له هغه نه وروسته سپین ږیري مشران، هغه څوک چې مرکې خلاصوي، د قوم مشران دي، دا سره پکې ناستلي دي، بیا تللي دي، هغلته یې پوښتنه کړې ده، دلته یې پوښتنه کړې دي، غجې مشران یې غږولي دي. بیا بېرته راغلي، دلته یوه فیصله پرې کړې ده، مثلا هغه خبره یې خلاصه کړې ده ښه په سوله ییز ډول سره. دې ته ورته ډېرې جرګې نورې هم خلاص شوې. ته د مړو جرګې دي چې اوس په اعلانونه هم پرې کېږي. ډېر وخت بدي په دې جرګو باندې اوس خلاص شول. په دې برخه کې ورځو یو بل تن سره هم په دې تړاو خبرې کوو چې آیا دغه احمد ابا کې چې کومه چوتره ده، دغه له کومه وخته راهیسې دغلته رامنځته شوله او دلته د لومړي ځل لپاره څه وخت پکې جرګه وشوه؟ د تاسو راتګ تارکلی وایو احمد ابا ولسوالۍ ته. د احمد ابا ولسوالۍ کې یو له مهمو تاریخي ځایونو څخه احمد ابا چوتره ده. د احمد ابا چوتره چې د غوټې ونې په نامه باندې هم یادېږي. اصلي تاریخي مخینه دا شاید مزای صاحب چې
کلونه وړاندې چونکې د افغانستان 15,000 کلن تاریخ ته که وګورو تر ډیره وخت محلي حکومتولۍ وي او رسمي حکومتولۍ د مغولو تر تاریخي دور پورې چې هغه رسمي واکمنانو تر هغه وخت پورې د افغانستان د خلکو دغه مسایل به د جرګو له لارې حل کېدل. کله چې اسلام راغی دغه برخه لا قوي سوله چونکې د ټول احمد زویو پلار چې احمد په نوم یادېږي دا په واڼه سیمه ده د پکتیکا او د پاکستان سره هلته هم سرحدي سیمه ده اوس هم شتون لري. احمد په نوم کس هلته وزېږي د احمد زویو ټولو پلار خطاب چې ورته کېږي چونکې هغه له خپلو کورنیو مثال لکه د ترو زمنو ترونو سره څه لانجه راغله تاریخي روایتونه داسې وایي نو کله چې د هغو سره لانجه راغله نو احمد د پښتو د دې متل په ویلو سره چې له وزلي وروره پریښی ګومل ښه ده نو د دې متل په ویلو سره هغه سیمه ترک کړله د واڼه سیمه ده ګومل پکتیکا ساحې نو راغی موږ له مشرانو نه چې اورېدلي داسې د بکرې غونډۍ د تپا د دې لارې نه راغلو دغې چوترې ته تاریخي چوترې ته اوس به ورسره به هم ګورو کله چې دوی دلته راغلو په دغه ځای کې یو څو کاڼي راټول کړل او دلته چونکې د مغولو واکمني وه 1560 میلادي کال هلته هم رسمي حکومتولۍ نه وه چې مثال یو رسمي دولت دی هغه د خلکو مشکلات واوري نو چونکې دی ډیر هوښیار سړی و احمد نو دی دلته یو څلی جوړ کړ د احمد آباد چوترې په نوم باندې چې دا اوس یادېږي کاڼي وی سره راټول کړو دلته یوه لویه ونه مو 3-4 متره هغې لاره ډېر مشهور ځای و ده نو دلته وایي دی میشت چې میشت نو دوی خپله چونکې احمد چې یو ډول نبوغې لار قوي سړی و د خپله ځینې د قومي جوړښتونو لپاره ځینې اصول وضع کړل چې مثال جرګه به څه خیل کېږي مثال سلامت او ملامت به څوک دی په دې ډېر کم وخت کې ډېر زیات مشهور سو چونکې دوی دا اصول رامنځته کړو دا ډېر جانانه اصول دومره ښه اصولو چې دا ډېر اوس هم پراخ سوی حتی د افغانستان په مختلفو سیمو کې پراختیا موندلې اوس هم په دې نوم باندې مثال موږ امجي یادېږو چې نرخې چې ده پوخ ده څله پیاوړی ده او تیږه یې درنه ده دا د دې چوترې نه د الفاظ وتلي دي او دا مثال په مختلفو قومونو کې اوس د احمد زوی قوم چې په یادېږي ځکه د افغانستان په 4 ولایتونو کې اوس امجي میشت دي هلته ژوند کوي نو په همدې اساس باندې د دې چوترې هغه تاریخي مخینه وه دغه چوتره کې بیا کله وار ځینې تصمیمونه اوس هم قوم نیسي مثال دلته ویالې پاکېږي نو دلته ډول وي خلک ډول وي مثال یو نانه د ډول وي عادیالي ډول معلوم ډول ده هغه د په دې ساحو کې اورېدل کېږي هر سړی خبرېږي چې ولا نن ویاله به حاصل کېږي درنو کتونکو تدبیر صاحب چې ډېر ښایسته معلومات د چوترې اړوند تاریخ ته کتنه وکړه پخوانۍ کیسې را سره شریکې کړې څو ژوندي مثالونه یې وړاندې کړه په دې برخه کې ورځو د څو تنو نورو سره به د پکتیا د رواجونو په اړه خبرې وکړو چې دلته څه رواجونه دي په ودونو کې څه کېږي په غم ښادي کې څه کېږي د موږ خو ډېر ښه رواجونه دي الحمدلله خو ځکه چې کلیوالي سیمه ده بیا کلیوال په هر په غم ښادۍ کې سره شریکېږو سره یو ځای کېږو دا لکه یو کله چې یو څوک کوزده کوي هغه باندې یو څه اندازه مهر شرعي خو نه ده خو مطلب یو مهر پرېږدي که نه هغه لږ دروند ده ملامتونکی ده چې اکثره ځوانان چې دا د موږ تاسې د اوبو ښکار کېږي یا د مسافروي ښکار کېږي دا اکثره د دې دروند رواج نه ده څه شته چې زیاتې پیسې تقریبا 2 لکه افغانۍ په هغه باندې ولورګ دي او بیا چې کله دغه ولور مرمر سره برابر شي بیا نو هغه نه وروسته زه نو د واده مسایل هم بیا داسې ټول سپین ږیري مشران سره رایوځای کېږي ترتیب ټاکي د میلمنو دپاره ځوانان انتخابېږي د خدمت دپاره
چې دا د مېلمانه کوم چې راځي په واده کې د خدمت وکړي او سپین ږیري ناست دي هغلته مبارکي اخلي یا ځي چې مطلب هغه کوم ځای نه چې چېرته دوستي کړي خپلوي کړي ناوې پسې ځي ځینې سپین ږیري ځي ډېرو موټرو سره هغه ځای نه هغه ناوې راوړي بیا کله چې ناوې راوړي ناوې کور کې کښته کړي بیا کینی په حجره کې ټول سپین ږیري ناست دي خلک مبارکۍ ته ورته راځي. کله چې موږ په کلي کې مړی وشي په خپله خصوصا زه د دې کلي مشر یادېږم ما خپله په دې کلي کې دا یو غونډه جوړه کړې ده چې په هغه ورځ باندې د مړي په کور باندې موږ یو شی هم نه پخوو نه د مړي کور ته کوم تکلیف ورکوو هغه خپل مړی زاړي خپل مړي ته ولاړي که میلمه راځي هغه ته ورځي نور کله چې د مړی ټیم راغی مړی موږ ورته ورکوو د بیا زیات بل کور هم ورته ټاکلی په هغه کور کې مړی ورته ورکوو. دا د جرګو وطن ده د مرکو وطن ده تاسو ماشاءالله مشران یاستئ د سیمې کوم دغسې هڅې نه دي شوې چې دغه ولورونه هم لږ راټیټ شي په دې اړه لږ راته ووایي. استاد په دې باره کې موږ څو کرته دغه سوي دي داسې نه چې نه دي سوي څو کرته سوي دي اوس هم په ډېرو ساحو کې ستا چې 4 لکه روپۍ اخلي تړون یې کړی هغه 4 لکه روپۍ اخلي په ډېرو ځایو کې داسې ستا چې روپۍ اخلي ورته ماتوي بېرته یې ورکوي یو غیران هم دا نه خوري دا سړی جګېږي خیښي کوي هغه ته وایي چې وروره خیښي به ما تا د باندې نوم واچو چې 4 لکه روپۍ ده خو زه تا ته در کوم 6 لکه روپۍ څو 6 لکه دا 2 لکه د واخله د باندې به ما تا ناري وایي چې 4 لکه روپۍ هم ورکړه داسې هم سوي دي تړون هم سوی په تړون له پټې ملکي انشاءالله دغه کې خو اوس ډېر خلک کوشش کوي دغه اوس نوي ځوانان چې دي الله تعالی دې موږ له سره نه کموي موږ خو سپین ږیري یو خو دا ځوانان دا کوشش کوي چې دغه معاملې ډېرې کمې کړي او له منځه یوسي. زه چې په خپله باندې ماشوم زه به ډېر خوشحالېدلم دا روزې ته به هم در خوشحالېدلم ما پلار ورونو د مشرانو به روزي نیولې بیا به چې ماښام څه بیا به جومات ته لاړو جومات ته به هم بیا ډوډۍ وروړله جومات کې به چې اذان وسه نو د مشران به ناست و خدای وس یا د بشکو پیرکی به و یا به غوښه وه یا به چرګ و دلته به دا ډوډۍ ایښې وې زه په خپل ماشوم هلته به ناست وم بیا هم دا مړیګان شي چې اذان به وسه نو موږ به ډېر خوشحال وو دا ترونو پلار او د مشرانو به راتویلې چې راسئ بچیانو تاسې هم د موږ سره ډوډۍ وخورئ بیا به چې د اختر به راغی نو د اختر په باره کې به هم چې لمونځ وکړو بیا به موږ راغلو په جومات کې به ناست وو داسې به هم دستمالونه تړلي وو په دا کلو به ګرځېدلو د خوندو مندو او د خپلو ترلو به موږ تاګۍ پخې کړې وې موږ به ډېر خوشحاله ورغلو دا سپین ږیري به هم چې وي لکه دغه حاجي صاحب څه ده هغه ته به مبارکي ورکړئ هغه به موږ چپولو ډېر به خوشحاله وو موږ به د دې لاسونه چپول موږ ته به یې د هګۍ راکړې د هګۍ به بیا موږ رنګولې دا کور کې به رنګه کړې بیا به د هګۍ چې میله اختر به تېر شو داسې به میلې وې د زیارتو کې به میلې کولې داسې غونډیو کې به میلې کولې اسان به وو ډولونه به وو زه په خپله ډېر وړکی وم په نم سیم کې وم دغه ما ته به اتڼ ډېر خوند راکاو د ملي اتڼ د افغانانو یو رواج ده یو دستور ده بس دغه شی معاملې د قبرو ته تلو دعاوې به هم کولې نو دا د موږ د اختر عنعناتو چې کله دغه د اختر ورځ راورسېږي نو اول مقصد هر څوک هغه د ځان صفایي او جامه دا اغوندي بیا اول خو د لمانځه دپاره دوی تیاری نیسي چې د اختر لمونځ ادا کړي نو چې کله اختر لمونځ ادا شه بیا نو اکثره خلک هغلته هغه دوستانو کلیوالو ته مشرانو ته د اختر مبارکي ورکوي له هغې نه وروسته بیا ځینې خلک اوس دغسې هم یو هغه سوی ده چې ادرو ته ځي هغه خپل زړه تر تیر خلک چې هغه له دوی نه جدا شوي وي او مقصد سفر یې کړی وي هغه ادرو ته ورځي هغوی ته یو دعا کوي له هغې نه چې راکوی شي کور کې له هغه زنانو مور سره او له خوند ورونو سره اختر مبارکي کوي بیا قرار داسې دغه سلسله زیاغه کېږي دغه تره زامن او کلیوالو ته ورځي نو دا خو د واړه اختر هغه شوه یو 3 ورځې مقصد ځینې خلک بیا دغه اختر 3 ورځې داسې لمانځي چې
یو 5 کوره یا 3 کوره یو حجره ټاکي هغلته بیا ځینې کورونه هغلته ورځي بیا د بل نمبر بیا د بل نمبر دا 3 ورځې د اختر دغسې ادامه اخلي او ځینې خلک بیا په جوماتونو کې یا په یوه حجره کې په هغه یو ورځ باندې یو چای ګډ مشترک وڅښي او ډوډۍ مشترکه وخوري. د حجرې مجلس او په ټوله کې د دې قدرمنو مشرانو ټولې خبرې تاسو واورېدې چې ځینو یې د پکتیا چې د شملو او د جرګو وطن ده د جرګو په اړه مکمل معلومات وړاندې کړل په دې هیله چې ستاسو دغه ټول معلومات د خوښې وړ ګرځېدلي وي. تر بیا او بل داسې یو پروګرام چې زه به ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.